محترم ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ ستاسو په وطن کې 40 کاله زیاته کم وشو چې انقلاب د مسلمان وژنه او د انسان وژنه روانه ده. دلته یو د انسانانو قاتلین دي چې انسانان وژني، مسلمانان وژني، په شهادت رسوي. دې کې شک نشته چې دا خلک به په جهنم کې وي، ځکه الله رب العزت فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وچا چې یو مسلمان یو مؤمن ملک وی وژه، په شهادت ورسو قصدن، د هغې لپاره جزا جهنم ده او همیشه به دی په جهنم کې وي. یو د قاتلینو حامیان دي، ملاتړ کوونکي دي او د قاتلینو سپورټونکي دي. نو زه چې اکثره ګورم یو جانب یوه ډله قتل کوي، یو جانب یوه ډله چې مسلمانان شهیدانوي، وجني، یو بله ډله چې هغه خپله کور کې به د خوراک ډوډۍ نه لري، غریب به مسکین به، بس د دې قاتلینو حمایه به کوي، د دوی به ملاتړ کوي، یا به سیاسي ملاتړ کوي، یا به مالی کوي، یا به ټولنیز کوي. حدیث کې راځي وایي چا چې د مسلمان په وژنه باندې نیمه کلمه، شطر کلمتن، نیمه کلمه مرسته وکړه، نو دا هم په جهنم کې داخلیږي. دا سړی قاتل دی، دا په قتل کې شریک دی.